السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا هرکلی ستړي مه شئ. ملګرو، نن بیا هم په یو اپلیکیشن یا د یو اپس په باره کې به موږ خبرې کوو. تاسو ته مو راوړی دی، د دغې په باره کې به تاسو ته غږېږو، یعنې تاسو ته به موږ ښایو چې هغه کوم اپلیکیشن دی، تاسو ته څه فایده هغه حاصلولی شئ. نو زه به دغه اپلیکیشن طرف ته، دغه اپلیکیشن دی سکرین ریکارډر، یعنې تاسو پرې د سکرین نه ریکارډینګ کولی شئ. مثلا زه چې اوس لګیا یم او د خپل موبایل د سکرین نه ریکارډینګ کوم، نو دغه شانې به پرې تاسو نشئ کولی دغه ریکارډینګ. نو زه د ویډیو طرف ته او تاسو ته به ښایو دغه اپلیکیشن چې کوم ځای نه ډاونلوډ کېږي، کوم ځای نه نه کېږي، او بیا دغه ویډیو په څه باندې تاسو سیټ کولی شئ. دغې دپاره به زه بله ویډیو تاسو ته په آی بټن کې درکړم، یعنې د ویډیو په سر باندې بره آی بټن شو کېږي، هغه کې به تاسو ته بله ویډیو هم پرته وي، هغه هم تاسو څه وګورئ. د کین ماسټر په باره کې دغه نو واټر مارک والا، یعنې دا کین ماسټر نوم چې په سکرین نه راځي، هغه کین ماسټر تاسو څنګه او د کوم ځای نه شئ ډاونلوډ کولی. نو زه به دغه اپلیکیشن طرف ته د سکرین ریکارډر په باره کې کوم دا سکرین ریکارډر چې کوم دی دغه طرف ته به ځو. تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه دی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، بیل آیکن وسوځئ، زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاویږي. نو ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ بار کې به ولیکئ سکرین ریکارډر. سکرین ریکارډر چې تاسو ولیکو نو به د اولي سر به راشي تاسو، نو داسې به داسې سکرین ریکارډر تاسو ته به شو شي، یعنې تاسو یې لاندې کتی شئ. دغه شان ویډیو نه به تاسو دغه کولی شئ، د هر قسمه یعنې ویډیو نه پرې ریکارډینګ شئ کولی، هر څه پرې کېږي. نو زه به راشم، ما انسټال کړی مخکې نه ما سره راسره دی، ډېر ټایم یې راسره وشو، زه بیا سکرین دغه ویډیوګانې جوړوم. نو دا دی هم تاسو ته به د صورت هغه کې ګورئ، دغه ویډیو پرې سټارټ تاسو یې نه. نو که بیا تاسو انسټال کړئ داسې به ورته انټرفیس کولاو شي د دې. که تاسو پرې ډایرکټ د کیمرې نه دغه هم ته ښایي، یعنې کیمرې نه هم پرې کېږي. دلته پکې بیا ویډیو ایډیټینګ هم پکې کېږي، تاسو پرې ویډیو ایډیټینګ کوئ نو تصویران هم پرې شوټ کېږي. نه بیا سیټینګ ته تاسو لاړ شئ، سیټینګ کې تاسو ریزولوشن هم درته ښایي، یعنې څومره په مقدار کې تاسو ویډیو د سکرین نه سیټ کولی شئ، ریکارډ کولی شئ. 1080 پی باندې 720 540 480 360 240. نو دا هغه ریزولوشن دی، کوالټي هم دغه درکوي چې څومره کې تاسو ته دغه کولی شئ. په دې کې بیا درې اهم شیونه چې کوم دي هغه دا د سکرین شاټ، یعنې سکرین نه تاسو دا پین کوئ نو ډایرکټ به تاسو د سکرین نه شاټ اخلي، یا کیمرا کو تاسو چېرته سکرین ریکارډینګ غواړئ او بیا خپل تصویر هم شو کول غواړئ، تاسو به دې کیمرا باندې کلیک واخلئ، تاسو ته ښایي زما تصویر به تاسو ته ښکاري. نو دغه پکې هغه کیمرا ده، هم کیمرا هم دې ته شو کوي. یا برش به تاسو آن کول غواړئ، یعنې تاسو په یو اپس دغه کوئ او دغه برش تاسو دغه کوئ، نو تاسو به د برش ته سره کلیک کوئ، او لکه فرض کړه زه د دې لینګویج نه دغه کرښه تاوم، نو دغه هم پرې اسانۍ سره کېږي. نو دغه هم پکې شته دی، او د دې دغه باندې تاسو د سکرین نه یعنې دغه هم شئ کولی. زه به میکس پلیر ته ورشم، تاسو چېرته ګانې لایو ګانې لګېدلې تاسو ته ریکارډینګ کوئ، هغه هم ته کېږي، ویډیو نه هم کېږي، یعنې ګیم پې چلوئ هغه هم تاسو چلولی شئ، دغه کولی شئ. نو ډېر دغه پکې تاسو دغه نه ریکارډینګ کولی شئ. یعنې فرض کړه زه به اوس دا ویډیو تاسو کتی شئ، دا به تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا ما میکس پلیر نه پلی کړله، نو بس تاسو ته به دغه هم، یعنې تاسو به دغه نه ریکارډینګ پې شئ کولی. یوازې صرف دغه نه دی چې میکس پلیر نه، تاسو فیسبوک نه هم ورتلی شئ، فیسبوک کې ویډیو وغیره چلولی شئ، او دا غږونه پې ریکارډینګ کولی شئ. نو تاسو کتی شئ هم دغه هر څه په ریکارډینګ کې به تاسو ته ښکاري راځي. که یوټیوب نه ورځئ، که نه بل څه شی پې جوړول غواړئ، یعنې ګیم چلول غواړئ یا نور څه، تاسو په دغه باندې ډېره په اسانۍ سره دغه کولی شئ. نو بیا دغه ویډیو تاسو کین ماسټر باندې هم بېرته سیټ کولی شئ او جوړولی شئ. کین ماسټر دپاره تاسو ته ما مخکې هم وویل چې زه به درته ویډیو په آی بټن کې پرېږدم، او لینک به هم درته هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاویږي، تاسو هغه هم کتلی شئ. نو همدغه ویډیو وه د ایکس ریکارډر یا د سکرین ریکارډر په باره کې، چې د سکرین نه پې تاسو څنګه ریکارډینګ شئ کولی او څنګه یې ډاونلوډ کولی شئ. نو امید ده نننۍ ویډیو همدومره وه، بیا به هم میلاویږي یو نوي ویډیو سره.
د هغې پورې ما ته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.